سلامونه او درنه مینه خوږو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمن او په خپلو مصروفیاتو کې بریالي وای. دوستانو، نن مو درته په یوه خوندور پروګرام ویډیو جوړه کړې ده، دا چې خپل ګرځنده موبایل د خپل غږ په ذریعه کنټرول او استعمال کړئ. ملګرو، ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو پوه شئ چې څنګه د خپل غږ په واسطه خپل موبایل کنټرول او استعمالولای شو. زه ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو نورو ملګرو ته هم ورسیږي. ښه ملګرو، د دې پروګرام د استعمال لپاره به لومړی لوډ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به وایس اکسس به سرچ کړئ. کله چې مو وایس اکسس سرچ کو نو دغه لومړی وایس اکسس ګوګل LLC 5.2 MB دغه پروګرام به خلاص او انسټال به کوي. ښه دوستانو، دغه پروګرام ما انسټال کړو. نو د انسټال نه وروسته به اوپن کړئ. turn on voice access اوکې. د هغې نه وروسته تاسو انسټال اټ سرویسز په دې نه به کلیک وکړئ. کله چې مو دې نه کلیک وکړو نو وایس اکسس اپ ده، اوس به آن کړئ. یوز وایس اکسس چې تاسو وایس اکسس استعمالوئ یس اوکې. Continue, allow, open Play Store, next, exit. نو موږ next وایو ځکه چې داخليږو. next, start voice access okay. next, scroll down, next, finish. یعنی دوستانو دا ده، دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې په خپل غږ باندې د خپل غږ په واسطه خپل ګرځنده تلیفون استعمال کړئ. په عملي طریقه اوس ګورو. ګیلري، کیمرا، go to back, go home, Play Store, go home, phone number, por 7 تلفن را که شما go back, کیمرا. دوستانو، تاسو هم کولی شئ په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د خپل غږ په واسطه خپل ټلیفون استعمال کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.